سرې غربي سیلۍ دې ساته د حیا په افغانان د ټولو مشکلاتو سره مخامخ شوونو خلک پر یوه ځای او بد نه کوي ګناه شیخ عبید الرحمن عزیزی نور اسلامي دنیا نظر واچوي په یمن کې پر مسلمانانو لیبیا کې پر مسلمانانو په برما کې پر هندوستان کې مسلمانانو عراق کې پر مسلمانانو دا یو مصیبت نه ده چې سړی د هغه اشکالي د بلې خوا د جامعې ده د بلې خوا دغه ادارې دا ټوله ادارې دا هم دا یاد دي چې دا نن کم مشکلات دي دا زما استادان ظهر الفساد والبر والبحر وایي په دښتو په کوچیانو مالدارانو او په کلیو کې چې پر جادو کې فساد راغی مراد د فساد څخه یو تفسیر دا ده چې یعنې هر څه دغه راغی تکالیف میوو کې کمښت راغی په حکومتي نظام کې ظلم و فساد راغی او دغه حکومتي نظام کې فساد ته د سماو تازه و هغه خو خپلې مزي اوبه د مځکې پر مخ خلک روډونه وچي کتابونه وچي دا په دغه وجه دا څه چې موږ خپل موټر شاوخوا الله جل جلاله وایي چې فساد شیخ عبید الرحمن عزیزی ما په هغه سبب سره کسبت ایدي الناس چې د خلکو په خپل خلکو څوک خلکو ترکیب بنیاد دا نن چې کومه بدبختي ده دا نن چې کومه پریشاني ده دا نن چې کم فساد ده دا نن چې کومه وچکالي ده دا داسې نه ده چې دا د حلاله ورکول دی بلکې دا ما او تاسو خپل کتاب والا یو کیسه رااخیستې ده وایي د بني امیه خلفاو په ګدام کې د غنم یوه دانه پرته وه دونه وه لکه د خرما سره وایي دا ورسره لیکل شوي وو چې دا د هغه وخت غنم ده چې هلته په ځمکه باندې عدل دغه زما او ستا په افغانستان کې چې دا فساد لري دا غنم په دوی کې خرما پرې الله برکت د ظلم په وجه الله برکت دغه چیني چې په دا انګورو کې ګرځي دا چیني ما او تا په دا چې د ملک یو فساد مسلط وایي ستاسې عملونه به متاثر چې څنګه ستا عمل دا بازار ته ورشه دا ادارو ته ورشه د دا ادارو فساد چې ته وینې دا تاسو الله داسې نه ده چې که فساد دی الله به بلا سم کړي الله بلا دا بلا دا موږ بلا بلا نو بیا بلا که موږ ځانونه اصلاح څلوېښت امتحان څوم ځای دا ولې چې کال تېرېږي تجربه زیاتېږي بدعملي زیاتېږي فساد زیاتېږي ظلم زیاتېږي د الله جل جلاله نافرماني الله جل جلاله چې یو کافر له افغانستانه ځي بلې دا د الله سلام ظهر شیخ عبید الرحمن عزیزی دغه فساد بدعملي ده ګران قیمتي ده بې برکتي ده د میوو نقصان ده د مالو نقصان ده د تجارت نقصان ده دغه فساد چې دلته راغلی ده حکومت هم فاسد مسلط ده بدعملي هم ده دا اسما څه چې پر ما دي هغه ما
صاحب یم زه پاک یم زه به موږ ټولو دا کار الله دې موږ ته هدایت الله دا آیات دی نه ده چې آیات تاسې ته ده ما ته نه ده ملا صاحب ته نه ده پیر صاحب ته نه ده ملنګ صاحب ته نه ده دا دې په مصباح ده الله جل جلاله وایي دغه مصیبت د باز د هغه چې دی عمل کړی ده دا زموږ د بدعملي دغه زموږ د بدعملي ټوله بدله ترې راکښته کېږي هغه بیا په آخرت دا ماضي دغه نومونه الله جل جلاله د دغه لپاره ښکاره کړي چې لعلهم یتقون الله وایي د دغه لپاره یې زور ته ښکاره چې الله خو بې وسه نه دی الله بې قدرته نه دی د الله جل جلاله په خزانو کې مشکلات نو دا مشکلات ولې آیا الله دا نظام زما لپاره نه ده پیدا الله جل جلاله دا زما او ستا لعلك د وښو ته حیوانات شیخ عبید الرحمن عزیزي الله جل جلاله ستا په خدمت ولې بیا دا کائنات زموږ دا د دې وجې ده تا د الله جل جلاله خدمت ته نافرمان ځکه کائناتو ستا نافرماني وکړه وریځې ورکې بارانونه ورک ووچې ملې ګرانې میوو چینجي وو تجارتو باندې دغه ټاکه ورکېده دا کار تا به ته د الله جل جلاله احسانات دې په یاد د الله جل جلاله د نعمتونو که په دښتو کې فسادونه دي که په کلیو کې فسادونه دي دا له دغې وجې فساد